بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به یئ او خوشحال به یئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره تاسو مخ کې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته یوه ډیره بهترین او طاقتوره وظیفه بیانوم. دا صرف د 3 منټو وظیفه ده، د 3 منټو عمل دی، خو لیکن دا داسې طاقتور عمل دی چې دې په برکت سره به د ستاسو ټول مسایل الله جل شانه ختم کی، د ستاسو حاجات په الله جل شانه پوره کی، او داسې مشکل دی چې هغه نه ختمیږي. نو دا وظیفه وکئ، الله جل شانه به د ستاسو دغه مشکل ختم کی او د داسې ځای نه به د ستاسو حاجات پوره کی چې د ستاسو په تصور، په وهم او ګمان کې به هم نه راځي چې الله جل شانه زما د حاجات د کم طرف نه پوره کړل. نو زما عزتمندو، مکمل توجه دیان سره تاسو د وظیفه د الله جل شانه په ذات باندې کامل یقین سره وکئ. ان شاء الله تعالی ډیر خیر کثیر به درته میلاو شي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، که چېرې ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ او لیکئ، دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه د الله جل شانه د کلام پاک د وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ ما. زما عزتمندو، زمونږ د نننۍ وظیفه د هغه وروڼو او خویندو دپاره ده چې د هغوی یو حاجت دی، یو جایز کار دی، خو هغه د هغوی د وس نه بهر دی او دوی هغه پوره کول غواړي، حالانکه دته د خپل حاجت، د خپل مقصد ناممکن ښکاریږي. د دې دپاره دا وظیفه ډیره زیاته خاص ده، ډیره اثر کوونکې او مجربه وظیفه ده. یا زما عزتمندو، یو مشکل کې راګیر یئ، پریشانی کې مبتلا یې، یا څه تکلیف کې راګیر یئ، یا بیماری کې تاسو مبتلا یئ او دا د انسان د وس نه هم بهر وي، ځکه چې زما عزتمندو انسان ډیر زیات کمزوری دی. لہذا محترمو، د هغه وروڼو دپاره او د هغه خویندو دپاره چې د هغوی په رشتو کې رکاوټ وي، بندش وي، نو د هغوی دپاره دا یو عظیم الشان عمل او وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د دې اثر کوونکې وظیفې په برکت سره به د ستاسو رشته زر تر زره وشي، او چې چېرته هم تاسو غواړئ نو هغه بهتر ځای کې به الله جل شانه تاسو ته رشته در نصیب کی، او بهترینه رشته به تاسو ته ملاویږي، په شرط دی چې د دې شاته د ستاسو څه جایز مقصد وي او چاته د نقصان رسولو اراده د ستاسو نه وي. زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو په هر ورځ باندې کولی شئ، خو لیکن که چېرې د جمعې مبارکې په ورځ باندې مو وکړله نو فایده به ډېره زیاته وي. زما عزتمندو، د دې وظیفې دپاره به تاسو
تازه او د شردام به تاسو کوي صحیح طریقې سره به تاسو او د شردام کوي او بیا به 2 رکعات نفل تاسو خو خشوع وضو سره په عاجزۍ سره به تاسو 2 رکعات نفل کوي د زړه په حاضرۍ سره به تاسو 2 رکعات نفل کوي دا نیت او اراده به کوي چې زه د الله تعالی مخ کې ولاړ یم خب پورا توجه او دیان سره به د الله تعالی په مخ کې ودرېږئ او 2 رکعات نفل به تاسو وکئ زما عزتمندو کله چې تاسو سلام وګرځولو نو بیا به تاسو په دغه ځای کې کینئ که دغه ځای خاموش او تاسو سره څو خبرو کولو ولا نو بیا ډېره ښه ده او که چېرې تاسو سره څو خبرې کوي نو بیا به تاسو بلې کمرې ته لاړ شئ یا نارینه په مسجد کې وي نو یو سیټ ته به کیني چې څوک ورسره خبرې نه کوي مطلب می دا دی زما عزتمندو چې تاسو به یو داسې ځای کې کینئ چې خاموشه ځای وي چې ستاسو توجه دیان هلته کې برابر وي نو زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به تاسو 11 پیرې درود شریف ووایئ چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي نو تاسو به ووایئ خو بهتره دا ده چې درود ابراهیمي ووایئ یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې د دې نه پس زما عزتمندو سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم د دې ورد وظیفه وکړئ زما عزتمندو دا آیات مبارکه په سورۃ یاسین کې موجود ده زما عزتمندو حدیث شریف کې راځي چې سورۃ یاسین دا د قران پاک زړه دی یعنی دا د قران د زړه حیثیت لري سورۃ یاسین د قران پاک د پاره د زړه حیثیت لري او دا آیات مبارکه د سورۃ یاسین زړه دی نو زما عزتمندو دا ډیر بهترین او عظیم الشان آیات مبارکه دی خو صحیح طریقې سره صحیح ترتیل او تجوید سره به تاسو د دې ورد وظیفه وکړئ ځان به تینا نه خلاصوي چې تاسو باید سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم نه سلام قولا من رب الرحیم خو صحیح طریقې سره به تاسو د دې ورد وظیفه وکړئ زما عزتمندو دا به وایي تاسو څومره به تاسو 1700 مرتبه 1100 پیرې به دا تاسو ووایئ دومره نه دی دومره ډېر ټایم په دې باندې نه لګي مختصر آیات کریمه دې زر ویل شي د دې نه پس به بیا 11 پیرې درود شریف ووایئ کله چې درود شریف ووایئ نو بیا به الله جل شانه حمد و ثنا بیان کوي که نور حمد و ثنا تاسو ته نه درځي نو سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا خو هر چاته ورځي نو دا ورپسې ووایئ بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي انتهایی توجه عاجزۍ سره خشوع وضو سره به د الله جل شانه نه او په ګړګړه سره دعاګانې وغواړئ په جړا سره یا جړا نه درځي د جړا شکل به جوړ کړئ او دعا به وغواړئ چې الله دا عبادت او دا ذکر اذکار ما خاص د ستاسو د رضا دپاره وکړه یا الله تعالی زما دا ورکوټې شان حاجت دی دا په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځئ یا الله پاک زما دا حاجت پوره کړي یا الله پاک ما ته په خپل مقاصدو کې او خواهشاتو کې کامیابی را نصیب کړي یا الله زه فلانی ځای کې رشته کول غواړم ما ته هغه ځای کې رشته را نصیب کړي یا تاسو رشته چرته کول غواړئ نو بیا به دعا غواړئ یا الله پاکه ما ته بهترین ځای کې رشته را نصیب کړي زما عزتمندو چې ستاسو څه دعا وي ستاسو څه حاجت وي ستاسو څه سوال وي د الله جل شانه نه به وکړئ زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ د لوی الله په امان